د پلازمینې کابل د بایسکلونو تر ټولو لوی بازار دا چې دغه بازار څومره وخت کېږي چې جوړ شوی او دلته د بایسکلونو له کومه ځایه راځي کاروبار یې څنګه دی او له دغه ځایه بیا کومو سیمو ته انتقالېږي زموږ سره پاتې شئ په دغه ویډیو راپور کې به په اړه تاسو سره بشپړ معلومات شریک کړو د هوا په تودېدو سره له بایسکل څخه ګټه اخیستل ډیریږي بایسکل چې نږدې په ټوله نړۍ کې ترې استفاده کیږي یو بې لګښته او د تګ راتګ تر ټولو ښه وسیله ده د هوا د پاکوالي ترڅنګ د انسان روغتیا ته هم ډیره ګټه رسوي دا د کابل ښار د میوند جادې مشهوره سیمه ده په یاده سیمه کې د بایسکلونو دغه بازار شاوخوا 20 کاله مخکې جوړ شوی دی د هټیوالو په خبره دلته د بایسکلونو پیر او پلور کیږي بازار بایسکل تقریبا در حدود د دغه بازار شاوخوا 20 کاله کیږي چې د بایسکلونو پیر او پلور پکې کیږي دلته چلیدلي بایسکلونه له جاپان او نوي یې له چین څخه راځي د بایسکلونو بیې له 1000 افغانیو نیولې بیا تر شاوخوا 10000 پورې رسیږي ما 15 کاله شو چې دا کار کوم والا موسم وړي کې خیم موسم زمي کې به دومره نه اکثریت خلک یخي کنه په بایسکلونو نه ګرځي بس موټرو کې ګرځي بایسکل ولاړې د بایسکل پلورلو یا د سیمې ته یو شمېر ښاریان راغلي تر څو بایسکلونه واخلي دوی وایي له دې وروسته د بایسکل د سپرلۍ لپاره هوا برابریږي زه دلته درس وایم محصل یم نو ما غوښتل چې دلته راسم یو سایکل واخلم دا خو داسې یو بې مصرفه شی ده هیڅ مصرف نه لري او محصل ځکه چې اوس د افغانستان اقتصاد ډېر خراب دی په تېرو بیا د محصلو ځکه چې یو کورس یو شخصي هغه وایي ډېر ګټور ده ورته د هر لحاظه محصل ته همدلته راغلی یم یو غواړم یو بایسکل راواخلم پوه سې کور دپاره روزه ده بس که ګرځو به کته پورته به ځو پرې ګټې خو ډېرې لري پوه سې که نه ورزش هم ده او بل تېر اوسېږه تیل هم نه خوري که مصرفه دي پوه سې دغسې څومره ګرځي بس دا بیا د کابل ښار یوه بله څنډه د سیلو اړوند سیمه ده شاوخوا 8 میاشتې کیږي چې دلته هم د بایسکلونو د پیر او پلور نسبتاً کوچنی بازار جوړ شوی چې له دې ځایه بایسکلونه د هیواد شمالي ولایتونو ته انتقالیږي یاره دغه بازار چې تقریبا په حدود شپږ یا اووه میاشتې کې زیاته جوړ شوی ده بس دا موږ کاروبار کوو د افغانستان د سمت شمال ولایتونو ته مکمل له بامیان نیولی تر قندوز و بغلان و کاپیسا و دغه نږدې ولایت پروان مکمل تقریبا موږ بایسکلان دا نوی بایسکلان واروم کاپیسا ته وړو هغه هم دکانداران د هغه د دغه ځای اخلي بیا زه یې وړم د دغه ځای به بېرته باروم دلته راولم د دې ځای به باروم دغه ته وړم غزني ته وړم همداسې هر چېرته کې دغه کېږي به وړم ده په نوره نړۍ کې د ګڼې ګوڼې د کموالي د هوا د پاکوالي او روغتیا لپاره خلک پر بایسکل تګ راتګ کوي خو په افغانستان کې د کمزوري اقتصاد خلک بایسکل کاروي عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل